یو سړی چې خپله غوسه پکې او د ده طاقت یي د بدل اغستو دا پکې شرط دی طاقت یې شتي خو بیا هم خپله غوسه هغه پټه کړه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلى الجنة د قیامت په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول مخلوق ولاړي او الله به د هغه نوم والي هغه پلانې د پلاني زوی راوباسي چې جنت ته ځي على رؤوس الخلائق دا ټول مخلوق به یې نوم واوري څومره لوی عزت دی چې تا په هغه ورځ یو څوک دې کس له ورکړی وی ځه تا ته کنځلې وکړې تا ورته هم وکړې هېڅ هم نه وي شوي ها کیدای شي چې خلکو داسې ویلی وي په تا باندې چې مړه دله په کار و چې ځان یې غلی کړی وي او داسې نه و مناسب دا خبرې به داسې شوي خو چې کله تا غوسه کنټرول کړه سړی دې معاف کو او طاقت دې و د بدل د اګستو د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په مخ کې به الله د دې سړي نوم علي جنت ته به راغواړي د څومره لوی عزت دی په دنیا کې هم ګورې دا سړی عزتمني درته دا خبره هم ذکر کوم ګورې خو عزتمني عزتمنو ته درنو ته دروني لکه اوس ته راشي زما خواله او ما سره خبرې واړې او ګرم شي او یو دوه درې کنځلې مو وکړي او زه غلی شم او تا ته ویم چې بس زه کور ته او زه دنه کور ته ننوځم اوس داسې کې دوه قسمه خلک دي یو هغه دي چې هغه په درون خوی نه پوهېږي نو هغوی به څه کوي زما بد به وایي مړه داسې خبره شوه ور دې بند کو کور ته ننوځي دا د کوم ځای غیرت دا د کوم ځای پښتو وه ها خو درانه مؤمنان به ما ته ښه په دروند نظر ګوري چې یاره دا سړی په رښتیا ډېر دروند سړی ته ور هغو ته څه څه وویو او ده ورته وایي زه بس الله دې تا وبخي او ور یې بند کړو کور لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها وایي چېرته د خپل ځان دپاره نه ده غوسه شوې بلکې بعض روایتونه دي چې راځي سیرت کې چې د مکه کې مکي دور کې به بعضو مشرکانو راوغوښته وایي راشه محمد صلی الله علیه وسلم موږ تا سره خبره کوه به خوشحاله یو چې دین څه مسله ده چې خوا ته به ورغی او بې لاړې تو کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه لاړې پاکې کړې وي یا الله زما دې قوم له هدایت ورکړه دوی نه پوهېږي ولې دا تکړه سړی نه دی څه ولې دا پهلوان نه دی څه ولې دا نسب والا نه دی څه ولې دا خاندان والا نه دی ولې دا طاقت والا نه دی هر څه والا دی خو خاندان والا دی ځکه خو داسې دی که نه صحیح معنو سره طاقتور دی ځکه خو داسې دی که نه دروند دی په صحیح معنو سره ځکه خو دا چلوږ که نه د سپک سره ځان سپکول دا د کوم ځای دروندوالی دی د سپک سره ځان سپکول دروندوالی د یو بد اخلاقه سره ځان بد اخلاقه کول دا دیندار دی او دا دروند سړی دی ته په بازار کې لګې یو سړی تا ته کنځلې وکړې دې بازار ته ووتې دا خوا کې چې دا بازار ته یو سړي ته کنځلې وکړه او ته ورسره هم دیږې او بهر نه درې کسان په تاسو دواړو کې به هغه یو ورته ښکاري شي چې چا ول شروع کړې څه پته به ولګي هېڅ پته نه لګي دواړه یو شان کنځلمار دي دواړه یو شان ښکاري چې کمقل له جواب ورکړې ته وي ته هم د هغه په درجه کې شوې سپک دی سپک سره ځان سړی سپکوي خو نه هسې د حدیث مې ورته ذکر کړو قیامت په ورځ به الله دې سړي ته دومره لوی عزت ورکړي نو په دنیا کې هم عزتمند دی آخرت کې هم عزتمند دی دا زما تجربه ده او دا خبره د قرآن او د حدیث د نصوصو نه موضح کېږي اشارې ورته شوي دي چې دا سړی دنیا کې هم عزتمند دی آخرت کې هم دی خو زه درته دا خبره وکړم که چېرته یو خپل راولېږي تا سره بد وکړي تره ماما کاکا رور هر څوک چې دی او تا سره بد او ته صبر وکړي او ته ښه اخلاق استعمال کړي کیدای شي دغه ټیم کې خلک تا کمزوری وګڼي خو دا دلیل لیکل در کومه چې دا خلک به لازم یو ورځ به الله مجبوره کوي او ستا صفت به کوي چې پلانې د لوی سړیتوب خاوند و پلانې ډېر دروند انسان همدغه دشمنان به دې صفت کوي دغې چې ته ستا خوی درون و تا صبر کړی تا غوسه پټه کړې